بسم الله الرحمن الرحیم. نن موضوع په اکسل کې چې دی کلیر ده. کلیر معنا نه معلومیږي، پاکولو ته وایي. لومړی خبره کلیر آل، تاسې چې څومره اندازه سلیکټ کوئ او دلته راشئ کلیر آل باندې کلیک کړئ، هغه ټول به صفا شي. زه به کنټرول زیډ کړم بیرته. دویمه خبره کلیر فارمټ، کوم فارمټ چې دی کې موجود وي فارمټ به مکمل ختم شي او ټکس به یوازې پاتې شي. کنټرول زیډ مې کړ. کلیر کنټینټس، صرف چې دی دا لیکل یې پاک کا، نور فارمټ وغیره بارډر هر څه پرېږده. کنټرول زیډ مې کړ. بل کلیر کمنټس، فرضاً زه راځم دلته چې دی کمنټ اخلم، ریویو ته راځئ، ریویو نه چې دی کمنټ باندې کلیک کوئ، دلته یو څه لیکل کوئ. دا لیکل مو وکړه، تاسو وایئ چې دې نه زه صرف غواړم چې دا کمنټ کلیر کړم، نور ټکس دې موجود وي، دې نه راځئ کلیر کمنټس باندې کلیک، کمنټ ختم شو. اوس راځو بل موضوع چې د هایپر لینک ده. زه راځم انزرټ ته، انزرټ کې چې دی لینک ته راځو، لینک کې چې دی زه غواړم یو هایپر لینک جوړوم د یو فایل سره. فرض مثال زه راځم دغه پریزنټیشن 1 په نوم دی، دې سره زه چې دی لینک جوړم، اوکې مې کړ. ګورئ دلته چې راشو دې کې لینک موجود دی، که دې باندې وګورو د ادرس هم راځي او د هینډ علامه چې د آیکن هم راځي. زه وایم چې داسې کار کوم، دلته راځو هم ته کلیر ده، کلیر هایپر لینک، زه غواړم د دې نه دا لینک ختم کوم. ګوره اوس چې دی دلته راوړو هینډ آیکن چې دی نه راځي، هغه لینک مونږ ختم کړو. اوس چې دی لینک کار نه کوي، هینډ آیکن نه راځي. کنټرول زیډ مې کړ، بیرته راځو ریموو هایپر لینک. بالکل هایپر لینک هغه کوم کلر چې و هغه هم ته ختم شو، ساده ټکس پاتې شو. ګورئ ساده ټکس پکې ایډیټ هم کولی شي. نو دا و زمونږ کلیر اپشن. راځو ورپسې بل اپشن چې دی سارټ اینډ فلټر دی. سارټ اینډ فلټر مهم کمانډ دی. راځو لومړی خبره سارټ A to Z. غواړئ چې ته مثال دغه نومونه چې دی دا لیست دی دا مو سلیکټ کړه، زه غواړم دې کې دا نومونه چې دی A to Z سارټ کوم. سارټ A to Z، ګوره الف ب ج د دې باندې درجې په اساس دا چې دی سارټ کړه. بیا وایي چې Z to A. یا دې ځنه راځي مثال یوازې یو کالم سلیکټ کړه، فرضاً د نومونو کالم مې سلیکټ کړه، زه غواړم چې صرف دا نومونه چې دی الف ب ج باندې برابر شي A to Z. ګوره ایکسپینډ د سلیکشن باندې کلیک وکړه. ګوره توفیق جمال خان د څه نه شروع شول، د لومړی توری چې دی سر کې تی توری دی. که بیا ورته چې Z to A مطلب یا نه دې شروع شي، Z to A باندې کلیک وکړه. ګوره ایکسپینډ د سلیکشن که دې باندې کلیک وکړو، دا کم چې خوښ مثال توفیق د 9% د جیم درجه ده، دا به هم ورسره سارټ کېږي اتومات. سارټ باندې کلیک وکړئ، اتومات ګورئ تاسې راشئ توفیق چې 9% جیم. که چېرته ورته وي چې نه صرف څه وکړه، سارټ A to Z باندې کلیک کوئ، دلته چې دی کنټینیو ویت کرنٹ سلیکشن، دا نور چې خواوشا کم دي ګوره واحد اته شپېته جیم دی، دا به نه سارټ کوي. نور 9 دی، ها د 9 ها او دا 12 نمبر دا به نه سارټ کوي، صرف دا نور چې دا به سارټ کوي. ګوره کلیک کوئ، ګوره توفیق 9 دلته راغی، نور چې دلته راغی. نو که چېرته غواړئ چې مکمل دې سارټ کېږي بیا په هغې طریقه سارټ کوئ. بل دی کسټم سارټ. کسټم سارټ باندې تاسې کلیک کوئ. دې ته نه مثال زه غواړم چې دغه ټول کم جدول دی زمونږ لیست دی دا زه سارټ کوم. کسټم سارټ ته راځو، دې باندې کلیک کوو، زه ورته یم چې ما ته سارټ کړه. څه سارټ کوي؟ نوم کو شماره که فیصدي. زه ورته یم نوم راته سارټ کړه، د سیل ویلیو په اساس باندې سارټ کړه. A to Z، A نه شروع کړه Z پورې، اوکې که ګورئ A نه شروع شو Z پورې. همدارنګه کسټم سارټ ته راځو، بیا ورته یم چې د Z to A راته سارټ کړه، Z to A، اوکې که Z to A شو. بیا بله خبره پکې کسټم سارټ کې دا ده، دا نوم راته سارټ کړه. سیل کلر، سیل کلر چې دی دلته راځو، فرض مثال زه یو څو نومونو ته چې دی داسې زیړ رنګ ورکوم، داسې چې دغه سارټ اینډ فلټر چې دی دا ډېر مهم کمانډ دی، مهم اپشن دی، دا باید تاسې دقیق زده کړئ. سارټ اینډ فلټر ته راځو، کسټم سارټ ته دا نوم راته سارټ کړه خو د سیل کلر په اساس. دلته راځئ کلر انتخابوئ، کم کلر زه غواړم چې دا یلو کلر چې دا ان ټاپ کې راوړئ که ان بټم کې، زه یم چې ټاپ کې بری راوړم، اوکې که دې څه نه بری راوړم. او که بیا ورته چې دا کسټم سارټ کړه راته د ان ټاپ نه بټم کې راته راوړه، اوکې که بټم کې به راځي. بل دی د فنټ کلر، مثال زه راځم دې نه فنټ ته رنګ ورکوم، ریډ کلر ورکوم داسې. زه اوس ورته یم چې دا ما ته سارټ کړه، دغه نومونه راته سارټ کړه، د نوم کالمه. کسټم سارټ ته راځو، دا نوم راته سارټ کړه خو د فنټ کلر په اساس باندې راته سارټ کړه. دې ځای نه راځئ د ریډ کلر ان ټاپ بری راوړه، اوکې که دا به بر راشي. ګوره
रेड कलر वाला बटम کې راوړی ځنه ته وای چې په بټم کې راته راوړه اوکې کا بټم کې راځي بیا په کسٹم سارت کې بل خبره ده کې چې کنډیشنل فارمیټینګ آیکن تاسو مثال د ترازی د فیصدي چې کوم دا زدي ته آیکن ورکوم د ځنه کنډیشنل فارمیټینګ ترازو آیکن سیټ ترازو مثال زوایم چې دته د آیکن ورک زه ورته چې ما ته فیصدي سات کا خو د آیکن په اساس راته سات کا کسٹم سارت ترازو او د ترازو کالم ورته انتخابو د شي فیصدي او د څه په اساس کنډیشنل فارمیټینګ آیکن ضرورت اول چې د اول د آیکن راوړه چې دا چې جګه فیصدي دا غیر د ټیک لګي اوکې کا ان ټاپ کې راوړه دویم چې بیا راځو کسٹم سارت ته د یو کاپی اخلو کاپی لیول کنډیشنل فارمیټینګ دویم نمبر کې ضرورت هم شي د آیکن راوړه دا متوسط د ان ټاپ کې راوړه اوکې کړئ ولې دویم نمبر کې دا همدارنګه چې دغه یو دغه سلیکټ شوی نه دا جمال چې دا سلیکټ شوی نه دی دا به سلیکټ کما دلته راځو ګورئ بیا کسٹم سارت ته ضرورت هم شي دا راته سارت کا دا کم چې دا آیکن لري ان ټاپ کې اوکې کا دا به ګورئ بره لاړ شي هغه پکې سارت نو په دې طریقې سره چې دا مونږه سارت بل خبره چې په کسٹم سارت کې اډ لیول دی او بل نو لیول تاسو دې ځنې اضافه کوم مثال زغم دا فیصدي دلته ورته چې ما تاسو کا کنډیشنل فارمیټینګ کې دا آیکن چې د ان ټاپ نه دا ټولو بټم لاندې راوړه دا ورته ټولو لاندې راوړي بیا کسٹم سارت تر راځي کسٹم سارت کې ورته چې دا د لیول ډیلیټ کوي یزن راځي دا سلیکټ کوي ډیلیټ کدا اوکې ګوره هغه سارت چې دی هغه مونږه څنګه ختم اوس راځو زه غواړم چې دغه کم کنډیشنل فارمیټینګ کې مونږ آیکن لګولې آیکن لري کوم کلیر رولز راځو کلیر رولز فرام سلیکټډ سیل هغه ختم شو په کسٹم سارت باندې پوه شو اوس راځو فلټر ته فلټر څه کار کوي مثال زه غواړم دی باندې فلټر لګوم فلټر دی باندې فلټر ولګوم فلټر کې اسانتیا دا ده چې تاسو کولای شئ ته سرچ پکې وکړئ او د فلټر موضوع به ان شاء الله بل ورځ وایو